عبدالله عبدالله د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پرانیستي مراسمو وروسته بیرته کابل ته ورسي. سلام، وخت مو پخیر. د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ لوړپوړي حکومتي پلاوي چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو پرانیستونکي مراسمو لپاره دوحې ته تللي وو، بیرته کابل ته ورسي. د ملي روغې جوړې عالي شورا رئیس د بین الافغاني مذاکراتو په څنډه کې د قطر هیواد له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره د سولې په هکله له نږدې خبرې کړي او ډاډ یې ترلاسه کړی چې یاد هیواد به د سولې په برخه کې دوامداره همکاري کوي. د وروستیو راپورونو له مخې د حکومت او طالبانو ګډ مذاکراتي پلاوي به سبا دوشنبه قطر کې خپله لومړنۍ کاري ناسته وکړي. د حکومت مذاکره کوونکي پلاوي ویلي چې په دې ناسته کې پر کاري اصولو او مهالویش خبرې کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر نعیم وردګ هم وایي د مذاکره کوونکو ټیمونو د تماس کمیټو نن د ماښام تر لمانځه وروسته ګډه ناسته ترسره کړې ده. د نوموړي په وینا په یاده ترسره شوې ناسته کې د راتلونکي مجالسو پر کاري اصولو او مهالویش باندې خبرې شوې دي. د حکومت له لوري محمد معصوم ستانکزی، فوزیه کوفی، ضرار احمد مقبل، عنایت الله بلیر او نادر نادري د تماس کمیټو غړي ټاکل شوي دي. طالبانو بیا شیر محمد عباس ستانکزی، مولوي شهاب الدین دلاور، ملا نورالله نوري، مولوي عبدالکریم او شیخ قاسم د تماس کمیټې د غړي په توګه ټاکل شوي.